سلامونه او نیکې هیلې هیلهمند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځ کې تاسو بیا ګنګوسې اورئ چې د امریکا الوتکې بګرام ته راغلي دي. امریکایانو بیا خپل حضور پیدا کړی په بګرام کې. دغه خبرې په اصل کې په لومړي سر کې یو څه ګنګوسې وي. ډېرو خلکو نه منله. ډېرو خلکو ویله چې دا پروپاګند دی. دا د پاکستان د خوا خپره سوي دي. خو بیا وروسته دا د هند میډیا هم خپره کړه. وروسته امریکایي میډیا هم خپره کړه. دا یو نړیوال خبر ترې جوړ سو. نن پر دغه موضوع باندې خبرې کوو چې هایا په رښتیا هم د امریکایي ځواکونو الوتکې بګرام ته راغلي دي او په بګرام کې بیا امریکایانو خپل حضور پیدا کړی دی. که خپل حضور پیدا کړی دی نو بیا د څه شي لپاره بیا راغلي دي، او که حضور پیدا کړی نه دی نو دا پروپاګندا ده. زه پر موضوع باندې خبرې کوم او تر اضافي خبرې تیرې شو. مخکې له دې چې زه پر بګرام باندې خبرې وکړم، پر امریکایانو باندې خبرې وکړم، په دا خبر باندې خبرې وکړم، زه د عمان د پوهنتون د استاد یو خبره کوم. هغه وایي ډېر ناخبره، بېسواده او خوشباوره خلک په دې فکر کې دي چې بس دا کوم څه چې دوی په داسې باندې په ظاهره باندې ویني د دنیا ټول په همدغه ډول باندې روانه ده. او که په دغه ډول باندې تاسو فکر کوئ نو بیا خو تاسو ته هر څه د منلو وړ نه دي. او څه چې څه په سترګو وینئ تاسو هماغه منئ، او څه چې په سترګو نه وینئ تاسو یې نه منئ. او که بیا ته په دې باندې باور لري چې دلته یو نړیوال قدرت شته، که هغه چین دی، که هغه امریکا ده، که هغه روسیه ده، که هغه اروپایان دي، که دغه نړیوال قدرتونه بیا پیژني او په سیاست باندې پوهیږي چې سیاست یعنی څه، اقتصاد یعنی څه، نظام یعنی څه، جګړه یعنی څه، په دې باندې که تاسو سر بیا خلاصیږي نو بیا تاسو هغه څه چې په ظاهره کې وینئ هغه تاسو نسئ منلی. ځکه چې د هر ظاهري کار وشاته دوی هلته یو څه کار لري. اوس یو ښه مثال دا دی چې کله هم تاسو په ټلیفون کې کار کوئ، د دغه ټلیفون پر مخ باندې چې دا کوم شیشه کې چې تاسو څه وینئ، د دې شیشې وشاته ډېر شی دي چې د چیپونه دي، سرکټونه دي، بیټري ده، چارج دی، دا هر څه سره برابر کړي دي چې تاسو په دغه مثلا دا شیشه باندې اوس موږ دغه تصویر وینو او دا لیکنې وینو. دا هر څه چې موږ وینو دا په دې خاطر وینو چې د دې وشاته یو لوی سرکټ، یو لوی سیستم کار کوي. اوس هم د نړۍ دا نوی سیستم، د نړۍ دا کوم سیاسي کارونه چې دي د دغه سیاست وشاته قدرتونه دي. هغه قدرتونه څه دي؟ هغه نظامی قدرت دی، هغه سیاسي قدرت دی، هغه نړیوال قدرت دی، هغه علمي قدرتونه دي، هغه کلتوري قدرتونه دي. دا قدرتونه دي چې د نړۍ سیاست دې خواته خواته کوي. نو که په دې باندې تاسو پوه سوئ بیا په هغه صورت کې تاسو پوهیږئ چې دا واړه او غریب هیوادونه چې دي، که هغه افریقایي هیوادونه دي، افریقایي هیوادونه یې ګڼئ، که هغه د آسیا هیوادونه دي، که هغه مثلا امریکا، لاتین امریکا دی، او که بیا مثلا په آسیا کې راسو، په آسیا کې مثلا بنګلادیش دی، هندوستان دی، پاکستان دی، سریلانکا ده، افغانستان دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، ایران دی. دغه ټول هیوادونه که موږ وګورو یا د روسیې تر کنټرول لاندې دي، یا د چین تر کنټرول لاندې دي، او یا د امریکا تر کنټرول لاندې دي. دغه درې قدرتونه دي چې اوس د نړۍ توازن ساتي. د بعض هیوادو توازن ډېر دی او د بعض هیوادو توازن کم دی. مثلا د امریکا توازن اوس په نړۍ کې یو څه ډېر دی، د چین توازن تر هغه یو څه کښته دی، د روس توازن بیا یو څه کښته تره دی. روس په یو څه هیوادو باندې ولکه لري، چین په ډېرو ولکه لري، او امریکا چې دی په بیخي تر هغه ډېر ولکه لري. د په دې باندې چې تاسو سر خلاصو بیا راسئ د سیاسي بدلونونه باندې وګورئ. اولا کې پر پاکستان باندې خبرې کوو. دا کوم څه چې تاسو د پوځ په سترګو وینئ، دا پوځ چې کوم کارونه کوي د دې امرونه د کوم ځای کېږي؟ هېڅوک خبر نه دي چې دا پوځ د کوم ځای د امرونه کوي. د دې وشاته یو سیستم پروت دی. هغه سیستم یو غربي هېواد دی او یو غربي کنټرول دی چې هغه د کارونه کوي. داسې نه دی چې بس د پاکستان آصف منیر چې څه وویل بس هغه په آسیا کې تطبیقېږي. نه، دلته امریکا ده، دلته CIA ده، دلته 300 کسیزه کمیټه ده، دلته FBI ده، دلته سرمایداران دي. دا ټول تصمیمونه نیسي چې په نړۍ کې باید څه کارونه ووسي. همدا اوس هیلان ماسک په نړۍ کې تصمیم نیسي چې په اروپا کې باید څه ووسي، په آسیا کې باید څه ووسي،
په امریکا کې باید څه وشي ځکه چې د نړۍ میلیاردر دی دی خپل په 1 میلیارډ پانګونه باندې د سوچ په هر هیواد کې جنجالونه جوړ کړي بدبختیانه جوړ کړي نو دا وره د پاکستان د رابري چې وګوره که تاسو وګورئ د پوز د چا په لاس باندې کنټرولېږي هغه تاسو ته معلومه ده که راسئ د پاکستان صدر اعظم او د سیاسي سیستم وګورئ دا د پوز په سیستم باندې کنټرولېږي بیا که راس پر افغانستان باندې خبرې وکړو دا پخوانی جمهوریت چې ویه جمهوریت او اوسني طالبان چې دي دا دومره قتلي دا څوک کنټرولوي جمهوریت ته چا میلیاردونه ډالر ورکوله طالب ته چا میلیاردونه ډالر ورکول چې ډزولې د یوې شپې جګړې پیسې چې وه یوه ساده جګړه د افغانستان د جمهوریت د پاره 1 لک تر 2 لک ډالره مصرف یې درلوده که څه جمهوریت کې هم داسې دومره هم حکومت دومره نه ډزوله مګر طالب داسې ډزوله چې یوه شپه کې د هغه مصرف چې و تر 1 میلیون ډالره پورې رسېدی دا جګړه داسې اسانه نه ده چې موږ وایو چې الهي نصرت دی او دا هم هر څه وسلې او دا هر څه په الهي نصرت راتله نه دا ټوله امریکایي نصرت و دا ټوله اقتصادي نصرت و دا ټول سیاسي نصرت چې باید په افغانستان غوندې یو سیمه کې چې هلته د ابریشم لاره ده هلته د روس د هند لاره ده هلته د ایران او د چین لاره ده هلته د اروپا د چین سره وصلېږي هغه عرب د روسي سره وصلېږي دغسې یو هیواد کې دا هر څه په الهي نصرت نه دي دا ټوله د امریکایي نصرت او دا په ټوله تجارتي نصرت باندې دا هر څه چلېږي نو په دې باندې چې پوه سو نو په دې باندې هم باید پوه سو چې هغه جمهوریت هم چې ویه د امریکایانو د تولید او طالب هم چې دی دا هم د امریکایانو تولید دی نو په دې باندې چې یعنی د جمهوریت او د طالب فرق د امریکا په وړاندې هیڅ فرق نه کوي طالب بهتر نه ګزینېدله لا په جمهوریت کې یو څه سوادارو خلک راولاړېدل یو خبرې کول اوس په دې کې هیڅوک هم خبر نشي کولی نو د دې چې په دې باندې تاسو پوه سئ نو په دې چې تاسو پوهېږئ دا ټوله خبره باندې پوهېږئ په دا ټوله کیسو باندې پوهېږئ بیا د بګرام د الوتکې په راتګ او تګ باندې خبرې کول دا بیخي حماقت دی نو چې وایي کسه کې نان دهد فرمان دهد چې څوک ډوډۍ ورکوي هم کوي دا 3 میلیارد ډالره چې امریکا حدوداً په دا 4 کلو کې طالب ته ورکړي دي په دې 3 میلیارد ډالره دا په خوله ویل کېږي ولې دا یو کس نه راځي تاسو ته دغه ته ځوان چې د وظیفې پسې ګرځي ګرد ورځ ستړی پسې ګیي ولې یو کس نه راځي تاسو یو 1000 $، دغسې نه درکوي څوک چې ډوډۍ ورکوي هغه هم نه کوي دا داسې نه ده چې امریکا د چې کومې خبرې چې طالب کولې بس هغه بیخي 100% صحیح اوسي او دا کوم جمهوریت چې سقوط شوی دی دا څه چې موږ په سترګو ولیدل همدغه ډول سقوط شو او دا څه چې په رسنیو کې موږ ولیدله چې فلانکي وتښتېدې دا بل داسې شو حکومت تسلیم شو حکومت چپه شو دا د ماشومانو خبرې دي د خدای ورته وګورئ لږ معلومات وکړئ دا څه چې په ظاهره ویني دا بل څه دي او په حقیقت کې بل څه دي دا که امریکایي تیاره راغلی ده بګرام ته کښېناستلې ده دا یو عادي خبره ده اوس ځکه چې دا خلک هم د امریکا سخت دي جمهوریت هم د امریکا سخت او هم اوس چې هم امریکایان چې څه زړه وغواړي په افغانستان کې 100% بهتره در جمهوریت یې کولی شي نو دا خبره مې تر دې تاسو ته وکړه چې ځوانانو لږ عقل په سر کې راوئ لږ په جامعې باندې پوه شئ لږ په ژوند باندې پوه شئ او لږ د نړیوال په سیاست باندې پوه شئ که په نړۍ کې چې کوم سیاست باندې که ځانونه پوه کړه تاسو به ژر حرامه شئ د بدبختیو به خلاص شئ او که تاسو په همدغه سرټمبګي باندې روان واوسئ او همدغسې بیقلې او خرطوب چې ملا درته وایي چې ما دغسې کړي او تاسې منې همدغسې و دغسې ویه تاسو به ټول هم همداسې تباه واوسئ ځانونه اصلاح کړئ ځانونه پوه کړئ تر څو د نړۍ سره ارامه ژوند ولرو دا و د نن ورځې ویډیو هیله مند یو چې یو څه مو ترلاسه کړی اوسئ تر بیا هم په الله سپارم ښې چارې سلامونه موږ ډېر موضوعات جوړ کړي دي که سیاسي موضوعات غواړئ ووینئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ اقتصادي موضوعات وګورئ نو دلته کلیک کړئ او که غواړئ چې د تل لپاره راسره واوسئ نو دلته کلیک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ مننه